په یوه شنه او ښکلي کلي کې یو لوی او ښایسته کور و. د کور خاوند حاجي رحمان نومېده. هغه لږ سپین ږیری سړی او تل به یې سپین کمیس، خړ واسکټ او پاکه پګړۍ اغوستله. مېرمن یې بي بي فاطمه نومېده. هغه هم عمر خوړلې خو ډېره مهربانه ښځه وه او اکثره به یې شین ګلدوزې شوي کالي اغوستل. دوی یو زوی درلود چې خالد نومېده. خالد ډېر ښکلی ځوان، اوږدونه، روښانه مخ، تور ویښتان او ښکلې سترګې لرلې. هره ورځ به یې بېلابېل قیمتي کالي اغوستل. کله به یې سپین شلوار کمیس او نسواري واسکټ اغوستی و، کله به یې آسماني رنګ کمیس او تور واسکټ اغوستی و، او کله به یې عصري قیمتي جامې اغوستې وې. په دې لوی کور کې ډېر نوکران او خادمان اوسېدل. د هغوی له ډلې یو بوډۍ ښځه وه چې نوم یې زینب انا و. هغې له 20 کلونو راهیسې په دې کور کې کار کاوه. زینب انا یوه لور لرله چې جمیله نومېده. جمیله ډېره ښکلې او باحیا نجلۍ وه. غټې تورې سترګې، اوږده تور ویښتان او خوږه موسکا یې لرله. خو کورنۍ یې غریبه وه، نو قیمتي جامې نه لرلې. کله به یې ګلابي شلوار کمیس اغوستی و، کله به یې شین کالي اغوستي و، او کله به یې ساده سپین لباس اغوستی و. کله کله به جمیله د خپلې مور سره د مرستې لپاره د خالد کور ته راتله. د خالد ځینې ملګري مغرور هلکان وو. هر کله چې به جمیله راغله، هغوی به ملنډې پرې وهلې. یو به ویل دا وګورئ، بیا هم هغه غریبه نجلۍ راغله. بل به وخندل، نن یې بیا ساده جامې اغوستې دي. خو جمیله به هیڅ ځواب نه ورکاوه. هغې به یوازې موسکا کوله او خپل کار به یې کاوه. یوه ورځ جمیله د خپلې مور سره د باغ ګلونو ته اوبه ورکولې. هغې په آسماني رنګ کالي اغوستي وو. ناڅاپه یو کوچنی خدمتګار له زینې ولوېد. ټول خلک وارخطا شول، خو جمیله سمدستي ورمنډه کړه. ماشوم یې پورته کړ، زخم یې پاک کړ او آرام یې کړ. خالد دا هر څه ولیدل. هغه له ځانه سره ویل، دا نجلۍ یوازې ښکلې نه ده، زړی هم ډېر ښکلی دی. له هماغې ورځې وروسته خالد جمیلې ته په بله سترګه کتل پیل کړل. څو ورځې وروسته د خالد مور ناروغه شوه. ډاکټر راغی او درمل یې ورکړل، خو د کور ډېرو نوکرانو یوازې خپل کار کاوه. جمیله هره ورځ راتله. کله به یې سوپ تیاراوه، کله به یې درمل ورکول، کله به یې د بیبي فاطمې لاسونه نیول او خبرې به یې ورسره کولې. بیبي فاطمه ورو ورو ښه شوه. یوه ورځ یې خالد ته وویل، زویه، ما په خپل ژوند کې دومره مهربانه او بااخلاقه نجلۍ نه ده لیدلې. د مور خبرې د خالد په زړه کې ځای ونیو. ورو ورو خالد احساس کړ چې هر سهار د جمیلې لیدلو ته انتظار باسي. کله به چې جمیله په شین لباس کې راښکاره شوه، د خالد زړه به خوشحاله شو. کله به چې جمیله په ګلابي جامو کې راغله، خالد به بې اختیاره موسکا وکړه. یوه ورځ خالد د باغ په یوه ګوښه کې جمیله ولیده. هغې د ګلانو وچې پاڼې ټولولې. خالد ورنږدې شو او ویل، جمیله، ولې د خلکو د خبرو پروا نه کوي؟ جمیلې موسکا وکړه او ویل، که انسان د هر چا خبرو ته غوږ ونیسي، هیڅکله به خوشحاله نه شي. خالد حیران شو. هغه پوه شو چې جمیله یوازې ښکلې نه ده، بلکې هوښیاره هم ده. له هغې ورځې وروسته خالد او جمیله کله کله خبرې کولې. د دوی ترمنځ درناوی زیات شو. درناوی په دوستۍ بدل شو او ورو ورو دوستي په مینه بدله شوه. خو خالد پوهېده چې د دوی ترمنځ د شتمنۍ او غریبۍ لوی توپیر شته. هغه ویرېده چې پلار او مور به یې دا اړیکه ونه مني. خو د جمیلې ښه اخلاق، مهرباني، حیا او پاک زړه دومره لوی ارزښت درلود چې بالاخره یې د خالد د کورنۍ زړونه هم وګټل. او همدلته د خالد او جمیلې د مینې اصلي کیسه پیل شوه.